استرالیا د نړیوال جام ټرافي له هند وړي. د استرالیا کرکټ ملي لوبډلې د 2023م کال نړیوال جام اتلولي هم وګټله او په دې سره د شپږم ځل شو چې د نړیوال جام اتلولي ګټي. هندۍ لوبډلې چې په دې نړیوال جام کې هیڅ لوبه نه وبایللې په پایلوبه کې ونه توانېده چې بریا او اتلولي خپله کړي او استرالیا د 7 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. استرالیا له روان کال وړاندې په 1980، 1999، 2002، 2007 او 2015 کلونو کې یو ورځنی نړیوال جامونه ګټلي وو. له پرونۍ لوبې وړاندې د استرالیا لوبډل مشر ویلي چې میدان ته راغلي هندوان به ټول خفه کوي. نوموړی د خپلې بریا او اتلولۍ په اړه خورا ډېر ډاډه و. بلخوا د هندۍ لوبډلې یو مینوال لپاره چې د اتلولۍ له ګټلو باوري وو تر ټولو سخته ماتې وه، ان د زړه تر ماتېدلو هم. هند چې د ورځنیو نړیوالو جامونو په تاریخ کې یوازې 2 اتلولۍ په خپل نوم ثبت کړي، مینوال یې په تمه و چې یو ځل بیا به تاریخ تکراریږي. خو هر څه د دوی د تمې خلاف ترسره شول او بالاخره د نړیوال جام ټرافي استرالیا خپل کور ته وړي.